الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پبارکی زمن دا خواږه مجلسونو د الله سبحانه وتعالى په توفیق او دغه په رحم او کرم سره، او دا د سیرت هغه دویمه برخه ده چې په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال، دغه صفات، اخلاق دا بیانې. په دغه سلسله کې من خبره شروع کړې وه د دې نه چې ما يحبه النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شی او څوک یې خوښ، هغې کې موږ شروعات د څه نه کړي؟ د انسانانو نه، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په انسانانو کې څوک خوښ. بیا د هغې نه بعد خبره شروع شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې څه خوښ. د څښاک خبره لا نه وه راغلې، خوراک خبره روانه وه، او اخرني درس کې خبره هم په دقې باندې ختمه شوې وه، او اخرني خبره موږ دا ذکر کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خوښ؟ حلوا او ګبین. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلوا او ګبین دی خوښ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچ او کجورم ډیر خوښ. ما دا خبره تیر شوي درس کې بیان کړې وه چې یاده کوي دا خبره چې کله موږ دا وایو چې د پیغمبر په خوراک کې اسخاک کې دا شی خوښ، دا معنی نه دی چې هغه پسې ګرځېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زاهد انسان و، دنیا کې بے رغبته، د قناعت صفت پکې و، خو دا ده چې یو شی به ورته مخې ته کېښو نو په هغې کې به دا خوښ و. دا مطلب دی د دې خبرې، دا یاد کړئ. ګورئ، یعنې هغه داسې په خېټه باندې مین نه و چې بس د خېټې شهوت په سر راغستی و او دا شي پسې ګرځېدو او په دې شي پسې به ګرځېدو، نه چې ماله به لازم دا راوړی او ماله به لازم نه، دا د هغه طریقه نه وه. نو موږ هغه ذکر کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخې ته کېښودی شو، د هغه خوښ. نو په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچ خوښ و چې هغې ته په عربۍ کې الزبد ویلی کېږي، او کجور یې خوښه وه. د بسر دو زامنو، عطیه او عبدالله رضی الله عنهما، د دواړه وروڼه، د پلار نوم یې بسر دی. دوی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زمون کور ته راغی، فوضعنا تحته قطیفة لنا صببناها له صبا. نو زمون کور کې موږ سره یو څادر پروت و، هغه مو ته خور کو لاندې، او خصم ښه برابر مو ته خور کو ناستې دپاره. فجلس علیه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې کېناستو. دلته دا فایده یاده کوي، د حدیث کې دا خبر هم دی چې د میلمه به قدر به کړي. لکه یو نیم کس خواله چې کېنوي، لکه نه دا چې تا ته څه بالغ کېږي، نه د ډډې دپاره څه، یا کوم ځای کې چې کېناستې به کېنه، نو نه، ته به د میلمه قدر کې، ته به د میلمه عزت کې، که ته په خپله قدرمن سړی. میلمه ته بالغ ایښوده، میلمه ته څادر غوړول، میلمه ته طلایي غوړول، میلمه ته داسې څه ایښوده چې هغه به په سکون سره کښېني. دا د مسلمان شان دی چې دی به د میلمه قدر کوي.
او بیا چې هغه میلمه ستا څومره قدرمني دومره خبره ښه زیاتېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بشر د دواړو زامنو خواله تللی نو هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکرام او عزت په دې طریقې سره وکړو چې یو صادر خپل له واغېستو او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خور کړو. په هغه وخت کې ژوند ساده ژوند و، دا صوفي او دا قیسې دا طلایانې داسې دا خو نه وي. دغه شان به کېناستو په ځمکه باندې نو هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صادر خور کړو چې یا رسول الله دلته کېنه. او سبحان الله دا د دوی دپاره عزت او شرف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی کور ته تللی. خو بیا دې ته ګوره وی کله چې کېناستو انزل الله علیه الوحی فی بیتنا، زمون کور کې ناستو الله پې وحی راوسته. دا بل شرف. وقدمنا له زبدا وتمرا، نو موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوچ کېښودو، که د غوای که د بیزي کوچ مو ورته کېښودو، والتمر او کجوره مو ورته کېښوده. ولې؟ وکان یحب الزبد والتمر. والتمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچ او کجوره خوښه وه ځکه ورته موږ دا مخې ته کېښوده. دلته دا خبره یاده کوي بله میلمه ته هغه څه ایښوده چې د هغه خوښي، دا ډېره ښه خبره ده. میلمه ته هغه څه ایښوده چې د هغه خوښي، دا بیا ډېره ښه خبره ده چې کله دې ته خبرې چې د هغه دا شی ډېر خوښ دی. د دې حدیث ته خو دا واضح شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کجور او کوچ دا خوښ. تمر یو خو هغه کجورې چې کومه تازه کجورې هغې ته په عربۍ کې رطب ویله کېږي او د هغې تذکره هم را روانه. یو هغه کجوره چې هغه تازه نه وي، دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې کوچو سره خوړلی ده. بیا په دې دواړو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کجورې ډېره خوښې، انتهایی خوښې. او زمونږ مور پلار دې قربان شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه اکثر خوراک کجورې د غریبۍ د لاسه او د هغه خوښې هم وي. عایشه رضی الله عنها وایي چې په موږ باندې به میاشتې میاشتې تېرې شوې او د نبوت په کور کې به اور بل نه شو. تپوس دې وشي ام المؤمنین نو خوراک هم څه وي؟ اسودان، التمر والماء، اوبه او کجورې. دغه زموږ خوراک نو د هغوی عام خوراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو هغه څه هغه کجوره. بلکې یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، دې ته غوږ کېږدئ. ګوره امام مسلم د حدیث راوړی وی عایشې بیت لا تمر فیه، هغه کور چې کجوره پکې نه وي، جیاع اهله، نو د دې کور اوسېدونکي وږي دي که هر قسمه خوراک پکې دی. او دا خبرې 2-3 پیرې کړې ده. وی کوم کور کې چې کجوره نه وي د دې کور اوسېدونکي وږي دي اگر که هر قسمه خوراک هلته شته. دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کجوره باندې مین و. هسې پې نه و مین، په دې کجوره کې ګوره بې انتها فایدې دي. او زمونږ سره وخت هم لګي، موضوع اوږده ده او دلته موضوع زما دا نه ده چې زه د کجورې فواید بیان کړم. یعنې دا په دې باندې ښه اوږدې خبرې کېدی شي. علماو پې هم لیکل کړي دي او علما د طب چې ډاکټران دي هغوی پې هم خبرې کړي دي. خصوصا امام ابن القیم رحمه الله کتاب د زاد المعاد، په هغې کې امام ابن القیم رحمه الله د کجورې د فوایدو ته اشاره کړې ده. وایي چې په میوو کې د ټولو نه فایدمنه میوه بدن دپاره هغه کجوره ده. وی کجوره میوه هم ده، کجوره خوراک هم دی، کجوره دوایی او علاج هم دی، کجوره څښاک هم دی. څښاک څنګه دی؟ شربت هم جوړیږي. او کجوره وی حلوا هم ده.
څومره کارونه کوي دا کجوره میوه ده د فروټو په ځای کار کوي باقي فروټو په ځای خوراک دی مړېږي پې څښاک دی شربت دی جوړ که دوایي ده علاج پکې پروت دی او حلوا هم ده د خوږو په ځای استعمال که په دې کجوره کې ډېر طاقت الله سبحانه وتعالی اچولی دا کجوره چې کله استعمالوي نو بدن کې د طاقت کمی به دې نه راځي او بل دا چې که کجوره صرف وخوري او بل څه نه وي دا تا مړۍ هم ښایسته دي مړۍ نو کجوره استعمالوي په دې کې فایدې هغه ډېرې دي او د ټول نه غټه خبره دا ده چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کجورو باندې څه مینو ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روژه هم په دې ماتوله روژه به په څه ماتوله ویفطر قبل ان یصلي علی رطبات په تازه کجورو فإن لم تكن رطبات فتميرات كتازه کجوري بني بعام کجوري فإن لم تكن تميرات او كده عام کجوري بني حسا حسوات من ماء بیا به یوسو چونگا یا یوسو گوٹو بوسکلی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دې باندې روجه ماتوله دې ته په شوق کې چې کله به د کجوره خورم او چې کله انسان د معده خالي او ډېر وخت خوراکونه کوي د ده بدن خوږو ته ضرورت لري او طاقت ته ضرورت لري کمزوری شوی نو چې ته کجوره اولنی خوراک وکړې نو بدن ته طاقت میلاو شي نو کجوره خوراک دې کې ډېرې لویې فایدې دي او هسې موږ خلکو په دې مشهور کړي وو وایي دوی مذهب خرڅ کړی په څه شي باندې په کجورو باندې کجوره باندې وایي چې دوی مذهب خرڅ کړو نو کجوره څه بد شی خو نه دی ولې ښه فایدهمند شی دی او ښځه موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې مینو موږ پې مینو او که الله یې راله راکړي نو موږ سره الله د نعمت ناشکري خو نه کوو خو هسې پروپیګنډا او دروغ او باطل خبرې د حق نه راړولو لپاره هغې کې یو دا د ما ته اشاره وکړو دوی په کجورو باندې مذهب پرېږدي یو د کجورو دا قیصه ډېره مشهوره دویم د کمبلو وی کمبلې ورته راغلي د سعودي نه او کمبلې د کویت نه او کمبلې د فلاني ځای نه اوس کمبل څه چېرې چې زه د هغې دپاره مذهب پرېږدم او ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا ویم یو څو درسونه کې مې ویلي دي زه هم داسې کسانو ته به دا وی چې دې کس چې د کجورې واخیستې او ستا هغه مذهب یې پرېښو نو دا خو بیا ستا د مذهب کمزورتیا ده ته را ولګېده چې په کجورو اورېدلي دي واپس یې په کجورو راواړوه ځه لکه ده ته ویدله لکه بعض علما یادوي وایي دوی له پوره ټریلې کجورې راغلي دي هر څو ټریلې راغلي یوه ته 2 ټریلې ولېږه او د مولي صاحب بیا راواړوه ځه پته به دې ولګي چې د کجورو والا دی که نه دی نو داسې فالتو خبرې دي الله دغه خلکو ته هدایت وکړي څوک چې دا قسمه دروغ نشر کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څښاک کې څه خوښ و اولنی خبره دا یاده کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څښاک کې خوږ شی او یخ شی دا به یې خوښ خوږ او یخ عربی کې ورته وایي الحلو البارد چې خوږي مزیداري او یخي دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ امام ترمذي یو حدیث راوړی دی عائشة رضی الله عنها وایي كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څښاک کې هغه شی ډېر خوښ و چې هغه به خوږ او یخ به علماو د دې خبرې 3 احتمالات ذکر کړي چې دې څه مطلب دی چې خوږ او یخ شی خوښ یو احتمال دا دی لکه بعض علماو دې ته اشاره کړې ده
وی د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تازه اوبه د کویانو دا به خوښوي او د چینو. کله چې ویل شي خوږې اوبه نو ګوره لازم نه چې د خوږو څه مطلب وي چې دې کې به چیني. څه خیال دی؟ خلک وایي پلانې چینې ته لاړم اوبه ډېرې خوږې وي نو د خوږو لازم دا مطلب نه دی چې چینی پکې وه. نو یو احتمال دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تازه اوبه د چینی او د کوی دا به یې خوښولي. ښه نو د چینی او د کوی په اوبو کې څه چیري مزیداري خوږي او څه یخي. حدیث کې هم دا دی چې خوږي او یخي خوښي دي. دا خوږي هم دي دا یخي هم دي. او په دې احتمال یو دلیل دا دی حدیث کی راځي امام ابو داود راوړی عائشة رضی الله عنها وی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره به تازه اوبه راوړی کېدې تازه اوبه چې په هغې کې به مالګه نه وه. يستعذب له الماء او الماء العذب هغه اوبو ته وایي چې هغې کې د مالګې اثرات بلکل نه وي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره به دا اوبه په دې راوړی کېدې ځکه چې د مدینې په عام اوبو کې به لږه مالګه وه ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره به دا اوبه راوړی کېدې خاص. من بیوت السقیا. دا بیوت السقیا دا د یو علاقې نوم دی چې په هغه وخت کې د دغه ځای پورې د مدینې نه 2 ورځې سفر و. د مدینې نه 2 ورځې سفر و. دا چینه وه او د دې چینې نوم و بیوت السقیا. نو خاص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره به د دغه چینې نه اوبه راوړی کېدې. ولې؟ خوږې به وي او یخې به وي. د چینی اوبه څه یخي. سبحان الله د الله دې قدرت ته وګوره په ګرمۍ کې یخي او په یخنۍ کې په ژمي کې څه بیا ګرمي. د الله قدرت دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره به دا اوبه راوړی کېدې. دا یو احتمال دی د دغه روایت چې عایشه رضی الله عنها بیان کړی. دویم دا دی علماو دا احتمال ذکر کړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوږې اوبه او یخې خوښې وي. وی هغه اوبه به یې خوښې وي چې په هغې کې به ګبین ګډ کړی شوی او یخې به وي. دا دومره خوږي که نه چې اوس ورته هم د سړي په خوله کې اوبه راشي. یو ښه مزېدار ګیلاس وي که نه او ګبین دې پکې حل کړی او یخي چې به دې زړه داسې ورشي که نه. زموږ یو ملګري کلي کې بیان کول ته پاکستان کې ناغه داسې تکړه عالم هم نه دی بلکې علم ورسره ډېر کم دی. خو دا دی چې بس بیان کې تکړه دی نصیحتونه ملګرو ته ډېر کوي. ناغه چې ته د الله قدرتونه بیانول. ناغه ملګری په خپل هم په خوراکونو سم مین دی انتهایي مین دی. چې پاسېدی د الله نعمتونه یې ذکر کول خوراکونو دا موضوع یې شروع کړی. وی ام ته وګورې ام څومره اوچت نعمت دی د الله. او چې د دې نه وی جوس جوړ کړي که نه او ګوډ ته وکړو دا اوبه ستا به د زړه داسې لاړې چې دا جوس دا یخې اوبه او دا خوږې وی د هغې بیا تپوس مه کول. او خو د جمعي موسم امونه کم ځای کوو چې کله دا نصیحت ختم کو خواته یو کس راغی سره ماشوم زوی سترګې سرې شوي او داسې چل وي دله اوس هم پیدا کړه. تا چې خبر وکړه دی چې مال هم واله اوس له پیدا کړم. دومره دې خبره وي جوړه کړه خو ویلي به دوی چې ام د الله اوچت نعمتونه د دې نه چې جوس وباسي او هغه چې په دې زړه داسې ورشي او هغه دومره جوړ پکې څه نه ورتلی او میوه شتي نه اوس. نو د ګبین نه چې شربت جوړ کړي او بس یې یخي نه د هغې ځان له خوښوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښې وي. درېیم احتمال دا دی
چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یخې او خوږې اوبه خوښې وي، په دې معنی سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وه، د شپې به په اوبو کې کجوره ماته کړه، کجوره به وړه وړه کړه او هغه به اوبو کې واچو. د طریقې زده کړي. دا ګوره هغه فایدمن څښاک دی که نه چې دا جسم به سره تازه وي بلکل. د چیني او د کوهي اوبه دا خو تاسو ته پته څومره خوږې، سړی پرې مړېږي چې په پخه وڅښې. او ګبین په اوبو کې چې ګډ کې وڅښې، د دې سم فواید دي، تېر شوي درس کې هم دې ته اشاره شوی. کجوره چې د شپې ته په اوبو کې واچي، یا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وسکي نه دي، وسکي زبیب چې ورته وایي، دا وسکي به په اوبو کې واچول د شپې، سحر به وڅښئ. نو خوږ هم دی دا شی او څه شی دی؟ یخ هم دی. څنګه یخ دی؟ یو خو داسې یخ دی چې محسوسوي یخ، یو دا کوم شی چې ورته تا اچولی دا هم یخ دی. دا احتمال هم دی کې. حدیث کې دا راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، د شپې په اولنۍ حصه کې به په اوبو کې څه ور واچو؟ کجوره او یا زبیب وسکي، کله دا کله دا، د شپې په اولنۍ حصه کې. سحر چې به څنګه راپاڅېدو یا سحر چې به ورځ شروع شوه نو به دغه بیا وڅکل. اوس دا شماروئ ښه، سحر پې راغی، بیا به پې شپه راله، د شپې به یې تیم وڅکل. بیا سبا دا څویمه ورځ ده؟ دویمه. سبا به مې استعمال کو. بیا به شپه راله، بیا به سبا راغی، دریمه د مازدیګره پورې، دریمه د مازدیګره پورې. که بیا به په کوم څه پاتې شو، لکه داسې نه چې یو ګیلاس به یې جوړ کړی، لکه لوښی دی غټ او پای کې دا قسمه جوس یا دا قسمه که ته ورته هر څه وې دا پکې تا جوړ کړي دي، اوبه دي پای کې دا د اچولي په غټ لوښي کې وڅښې. درېیمه ورځ مازدیګر چې څه به پاتې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو خادمانو له ورکړو، کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادمانو هغوی ته به عرض کړو راشئ دا وڅښئ. که بیا به هم زیاتي شو امر به فصبا، بیا به امر وکړو واړوئ. دا اوس هم سوال دی، ولې اړئ؟ بارک الله فیک. د دریو نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یریدو چې شراب تی جوړ نشي، بیا به کې نشه پیدا کیږي، بیا به کې څه پیدا کیږي؟ نشه. چې دریو ورځو نه پې زیاتې تېرې شي نو کېدی شي چې نشه پکې پیدا شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیا واړو. ښه، څوک به ماته دا بیان کړي چې کله به پکې دا ور واچول او بیا به څنګه استعمالو؟ نه، ته خو ډایرکټ په سهار ورلي، ته د استعمال وخت له ورلي. د شپې په اولنۍ حصه کې به ور واچوئ، سهار به استعمال کړو. اگر روانې شپې له بیا وڅښئ، بیا سهار دویمه ورځ، بیا شپه، بیا سهار د کوم وخت پورې؟ مازدیګره پورې. د دې نه اخوا به یا خادم له ورکړو چې ختم یې که، او یا به یې څه چل وکړو؟ وابېړول، خو بیا به یې نه ساتل. او دا درې واړه احتمالات که څوک تپوس وکړي چې کوم احتمال راجح دی، نو راجح قول دا دی والله اعلم. امام ابن القیم رحمه الله وی ظاهر دا دی چې دا درې واړه خبرې په دې کې دننه راځي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څښاک کې د کویانو او د چیني اوبه خوښې، ګبین شربت او د زبیب او د کجورو شربت، دا به خوښ. دې کې دا فایده ده کې ګوره، خوراکونو کې ښایسته خوراک کته او چې طاقت تی پې رسي او هغه استعمالول، دا د تقوا خلاف خبرې نه دي، بلکې نیکانو خلکو امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا کار کړی دی.
او سوال دا دی دا ښایسته خوراک چا پیدا کړی؟ الله. نو ډېرې څوک حقدار دي چې ویې خوري؟ هغه کسان چې دغه الله ښه بندګي کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ایمان والو په ځان هغه څه مه حراموئ چې الله ستاسو لپاره حلال کړي دي او پاک شیزونه دي. بعض مفسرین وایي دا آیت هغه چا مبارک نازل شوی، بعضو صحابه کرامو په ځان باندې دا غوښه بنده کړې وه او دغه شان غوړي دا ولې بند کړي چې شهوت پیدا کوي. هغوی یعنی تقوا د لاسه دا بند کړي چې دا خبره زمونږ په تقوا کې کمی راولي. په دې طریقې سره چې دا غوښه سړی ډېر وخوري که نه نو شهوت د بدن ډېر شي. دغه شان غوړ شیزونه چې ډېر وخوري دا هم شهوت ډېرې. الله دا آیت نازل کړي ولې حرام وي؟ دا خو پاک شیزونه. نو دا بعض ملګري د تقوا په معنی باندې په صحیح طریقې سره نه دي پوه شي. بله فایده دا یاده کړه، بعض ملګري په دې مسله نه دي پوه شوي چې یو شی دې خوښ دی او په یو شي پسې لیونی ګرځي. دې دواړو کې فرق دی که نه دی؟ فرق دی. منع څه راغلی دی؟ لکه اوس کیدای شي یو سړی ما پسې سوال روایت راوړي، آثار راوړي د سلف صالحین، لکه صحابه کرام ویلي دي چې خوراکونه ډېر مه کوئ او دا بده خبره ده او پلاني تابعي دا ویلي ده او پلاني تابعي دا ویلي. دا صحیح خبره، ډېر شی به درته میلاو شي، ډېر شی په سونو آثار تا ته میلاو شي. سبا له په ما پسې راوړي چې ته وایې چې ښایسته خوراکونه کوئ او دا دوی څه وایي؟ جواب دا دی چې په دې کې هېڅ تکراو نشته. ته د هغوی په خبره نه یې پوه شوې. څنګه نه یې پوه شوې؟ هغوی مطلب څه دی چې دا خوراک خپل مقصد مه ګرځوه، صرف د دې بدي بیان کړې ده. دویمه په دې کې یعنی ډېر جوور مه ورننوځه چې ستا په دنیا کې صرف څه ګمي؟ خوراک. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت ته به نږدې د خلکو بدنونه غټ شي، خېټې به څه شي؟ غټې به شي. سبحان الله نن سبا وګورئ یعنې عامو خلکو بدنونه څه دي؟ غټ شوي. یعنې دې دا مطلب دی چې غټه خېټې هغه بېدینه دی؟ څه مطلب دی؟ اخره کې به قیامت ته نږدې به د خلکو سوچ او غم د خوراک او د خپل جسم سره. د دې دا مطلب نه دی چې د غټو خلکو بدي بیان شوي. دلته موږ سره کوم درس کې نه چې غریبان لږ دغه شي خپلې خېټې ته وګوري چې زه پکې راغلم. په دې صحابه کرامو کې خو غټ خلک شته. او بلکې ما یو کتاب کتلو په دې موضوع کې یو عالم لیکلی او هغه دا کتاب په دې عنوان لیکلی، لکه عنوان ترجمه دا دی چې هغه علما د امت هغه دیندار او مشران چې خېټې غټې وي او د صحابه کرامو نه شروع کړې ده او تابعي او به کتر روان دي. غټ غټ علما یې ذکر کړي دي، دوی څنګه غټې خېټې. هغه څه وایي؟ وایي دا مې کتاب په اوله کې وایي دا مې د خپلې تسلۍ لپاره دا کتاب لیکلی ځکه زما خېټه سمه غټه ده. نو چې ځان ته مې داسې وکتو چې زما دا خېټه وه نو او بعض وي په دغه حدیث نه دي پوه شي، نو چې په دې حدیث نه یې پوه وي هغه به مونږ ته وکړو دا حدیث یې به واورېد. نو ما چې راشه چې هغه خلک درته وښیم چې په امت کې ښه غټ خلک اوسه وو ښه خېټه ورو. نو مقصد دلته د غټ سړي بدي بیانول نه دي، مقصد دا دی چې قیامت ته به نږدې د بعضو اهتمام صرف د څه سره وي؟ خوراک سره وي. نو چې صرف اهتمام دی د خوراک سره نو بدن به نه غټېږي؟ غټېږي به. د سلفونو چې کوم آثار راغلي دي په دې باب کې چې د ډېرو خوراکونو نه ځان لرې ساتئ او دا مه کوئ داسې مه کوئ، د هغې مطلب دا نه دی چې ته د یو شي سره محبت نشي کولی. د هغې مطلب دا نه چې ته ښه خوراک مه کوه، د هغې مطلب دا دی چې مقصد یې مه ګرځوه. که درته میلاو شو ډېره ښه ده، که میلاو نه شو
طبیعت ما خرابوه. دا مطلب دی. دلته دا فائدہ یاده کړئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تازه کجورې ډېرې خوښې، الرطب او بطیخ هندوانه یې ډېره خوښه وه. سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خوښې ته چې ګورې که نه څه ناشنا خوښې ده، ډېر فایدهمند شی چې د هغه خوښې تازه کجوره ورسره څه شی هندوانه. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارکې امام ابو داود امام ترمذی راوړی، عائشہ رضی الله عنها وی کان یأکل البطیخ بالرطب. دا درته نوي طریقه ښیم او استعمال کوي. او زموږ دغه حاجي صاحب سبزي دکان چې دی د ناستې ده باندې بیا ورشئ که در سره میلاو شي نو راوایلی ته. دا درته نوي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه چې ډېرو ملګرو ته به نه معلوم. هندوانه به یې خوړه په کجورې سره، تازه کجورې سره. رطب تازه کجورې ته وایي. تازه کجورې سره هندوانه خوره. نو چې کله به تازه کجورې سره هندوانه خوړوي دا به وي چې نکسرو حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. وی د ده یخني یخوالی د ده په ګرمایش ختمو او د ده په ګرمایش د ده یخوالی ختمو. دغې کوم شی ګرم دی؟ کجوره. تازه کجوره ګرمه ده او هندوانه یخه ده. نو چې ته کجوره خورې تازه کجوره ګرمه ده، یخ شی ورسره څه خورې؟ هندوانه خورې ګرمه ده، نقصان در نه کي. کجوره ګرمه ده. خو دلته رطب تازه کجورو ته وایي. بیا امام ابن القیم رحمه الله وی د هندوانې نه مراد هغه شنه هندوانه ده. هندوانو کې هم ګوره اقسام وي، شنه زیړه خربوزه ورته وایي. امام ابن حجر رحمه الله وایي چې نه د دې نه مراد هغه زیړه هندوانه ده، والمراد به الاصفر. نو دلیل هغه سره څه دی؟ هغه وایي د انس بن مالک یو روایت دی امام احمد راوړی دی چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع بین الرطب والخربز. ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی و هغه د تازه کجورې او خربوزه دا به یو ځای کول او خوړو به. نو خربیز کوم هندوانې ته وایي؟ هغه دې زیړې ته. او دا مې یو فایده شو چې عربۍ کې خربوزې ته څه وایي؟ خربیز. معلومه ورته؟ دا نوې فایده. دلته چې کښېنئ نو ټولې فایدې او د خوراک فایدې دا تطبیق کوي د تازه کجورې هندوانې سره چې مزه یې ویني. بعض علما وایي زیړه دي مراد، لکه امام ابن حجر. بل دلیل هغوی دا وایي دا زیړه هندوانه چې ده دا د دې حجاز په دې ځمکه کې میلاویږي ډېره. دا شنه هندوانه هلته نه وي، لکه د طایف ځمکه شوه، مکه، مدینه او د خوا شاله ځمکې نه دي، هلته دا شنې هندوانې دا نه وي، هلته کومې زیړې. نو دا په دلیل دی چې مراد د دې نه هندوانه کومه یوه ده؟ هغه خربیزه زیړه. خو حدیث کې عام بطیخ ټکی راغلی ده او بطیخ هر هندوانې ته ویلی کېږي، که هغه زیړه که هغه شنه که هغه بل قسم وي. د دې نه هم دا فایده راووته چې دوه قسمه میوې یو ځای کول جایز دي او خوراک یې روا ده، هېڅ خبره نه ده. او دلته هم دا فایده چې د یو قسم نه زیات خوراکونه په دسترخوان یې ښوده داسې مکروهه نه دي. مکروه دا دي چې توسع پکې مه کوه، چې همیشه د قسطه طریقې نه داسې مه کوه. د دې هندوانې هم ګوره ډېر فواید دي چې د علماو ډاکټرانو بیان کړي دي. یو خو د هندوانه کې د ټولو نه غټه فایده ده یخی. د چا په بدن کې چې ګرمي ډېره وي او په معده کې ګرمایش وي، د هغه دپاره هندوانه څه ده؟ فایده مانه ده.
هندوانه یخی او دویمه دا چې دا د معدې نه ډېره زر کته کوزېږي په معده کې ډېر وخت نه تېروي تر دې چې دا بادرنګ وغیره چې دا خلک خوري د خلکو ته دا ښکاري چې دا ډېر نرم دی او زر ازمېږي دا صحیح خبره خو د هغې نه زر د هندوانه ازمېږي په معده بوج بلکل نه جوړوي قطعا بوج نه کوي څومره ډېره دې وخوړه لږ سر بعد معده صحیح معده خایلي اوبه پکې ډېرې بدن ته اوبه میلاویږي او بدن اوبو ته ضرورت لري نو اوبه پکې هم ډېرې او که چېرته لکه بعض علماو دا خبره ذکر کړې ده او امام ابن القیم ذکر کړې ده امام ابن القیم چې دی دا په اصل کې ابن القیم دی قیم په عربي کې څه ته وایي قیمتي او دا په اصل کې د قیمتي زوی دی هر شي باندې پوهېږي ډاکټر هم دی عالم هم دی یعنی ته به ورته حیران شي هر علم کې که ریاضیات دي که شرعي علوم دي که دنیوي باقي علوم دي که طب او ډاکټري ده دی پکې پوهېږي نو هغه په خپل کتاب زاد المعاد کې د هندوانې ډېرې لویې فایدې ذکر کړي او بیا یې دا ویلي دي وایي که چېرته ډېره دې وخوړه او بدن یې دله یخ کو لکه اوس یو سړی فضایل واوري او ونښلي ورته دا بیا بدن یخی ډېر او نقصان رسوي بدن ته نو بیا به پسې معمولي غونته کې ادرک وروسته وخوري نو د هغې سره به هغه یخوالی څه شي هغه به ختم شي امام ابن القیم دا خبر هم ذکر کړې ده سبحان الله وایي د ډوډۍ نه مخکې هندوانه خوره زمونږ د دې خلکو ګوره د عادت دی دا فروټ د دغه نه بعد خوري د روټۍ نه بعد بس دا مشهوره شوې ده نور ګوره اصولي طریقه دا ده چې ده مخکې به خورې یو خو به دې بدن ښیي او بله فایده به کې څه ده هلته به دې خرچه لږه کمه وشي لکه دلته به معده څه ځای ونیسي که نو چې مېلمه ته دې دغه شی ور مخکې کړو او مېلمه پورې ښه ونښلي یو مېلمه پکې به سم کار کوي نو هلته بیا خبره په تا به اسانه شي نو امام ابن القیم وی د خوراک نه مخکې د ډوډۍ نه مخکې د روټۍ نه مخکې هندوانه خوره وی دا د معده بلکل صفا کوي انځي دا د هغه کتاب کې داسې د هغه خبرې داسې ده وی انه قبل الطعام یغسل البطن غسلا سمې انځي صفا کوي چې بیا پرې روټۍ ورشي نو معده صفا ده دا روټۍ به په ښه طریقې سره هضم شي او د معدې بیماریانو سره الله ختموي ډېرې فایدې دي پکې په څه کې په هندوانه کې اوس دې ته راځو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځایونو کې کوم ځای خوښ چې ګوره تاسو ته دا یاد دي چې په خوراک کې څه خوښ او څښاک کې کېدای شي در سبا زه تپوس وکړم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې څه ډېر خوږ او څښاک کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځایونو کې کوم ځای ډېر خوښ و هغه بیانو ځایونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه خوښ ځای په ټولو ځایونو کې هغه مکه ده او د هغې ډېرې وجې دي ټوله لویه وجه هلته پیدا شوې هغه یې څه دی ملک دی کور دی او هلته د الله کعبه ده فایده یې ادا کوي د هغې ځمکې سره محبت په کومه ځمکه چې ته پیدا شوې دا طبیعي خبره ده دا طبیعي خبره نو څوک به په دې نه ملامته کوي چې هغه په هغه ځمکه مین دی په کوم ځای چې پیدا شوی دویمه خبره او ډېره اهمه دی اولنۍ نه د هغه ځمکې سره به محبت د شریعت په حدودو کې دننه کې سم خیال دی ولې دا قید ورسره ولې لګو غلو په څه طریقې سره کوي د ځمکې نه یو قسمه یعنې داسې شی ته جوړ کړی دی چې دین ته پکې نه ګوري د ځمکې دپاره دین پرېښوده د ځمکې دپاره د مسلمان ورور سره تعصب کول لکه اوس مثال زه په هغه ځمکه مینې په کوم ځای چې پیدا شم دا خو طبیعت دی ته په بله ځمکه
پیدا شوی د هغې سره د محبت دی خو دا زما دا محبت د دغې ځمکې سره چې زه پې پیدا شوی یم او ستا محبت د هغه ځمکې سره چې ته پې پیدا شوی چې دا ګورې زما او ستا د دشمنۍ سبب ونه ګرځي ګورې یاده کړئ دا خبره دویمه د دې ځمکې سره محبت د بېدینۍ سبب ونه ګرځي ګورې چې زما د ځمکې سره محبت دی او راشه د الله دشمني ته پکې هم تیار یم والعیاذ بالله او بعضو خلکو خو د دې ځمکې نه سم یو قسمه معبود جوړ کړی ځمکه چې وایي زمونږ مور ده مور کته او مور بره نو دومره د ځمکې سره په دې محبت کې ورننوځي چې والعیاذ بالله د الله دین پرېښودو ته پکې هم تیاري ګورې دغه محبت د ځمکې سره چې ته پې پیدا شوی دا ناروا دی نور د هغه ځمکې سره محبت چې ته پکې پیدا شوی او ستا د اوسېدو ځای دی دا خبره څه ده طبیعي خبره بله مسله یو غلطه جمله زمونږ دا خلک استعمالوي خپله خاوره خپل اختیار څه خیال دی غلطه ده ولې صرف دی جواب دی خپله خاوره د کوم ځای خاوره او ځمکه ټوله د چا ده د الله د اختیار هم د الله دی نو خپله خاوره خپل اختیار کوم ځای کې دی ډېر په دې قبرونو کې پراته دي چې اختیار یې و په خپله خاوره کې خاورې ته پاتې شوې که نه پاتې شوې چا ویلي چې خپله خاوره خپل اختیار خاوره هم د الله اختیار هم د الله ما او تا بیا څه کوو وقتي طور دی دنیا کې د مسافرو په شان ژوند تېرو بس دا زما او ستا ځمکه چې ده په دنیا کې دې ته وقتي طور ملکیت وایي وقتي طور بس لږ وخته پورې زما ستا په نوم ده بیا به ځي ختمېږي نو دا جمله ده بس ذهن ته راله چې دا غلطه ده چې دا استعمالیږي چې خپله خاوره خپل اختیار او زما دې ته اراده ده د ډېر وخت نه خو دې ذهن نه مې دا خبره وځي او بل ټیم راته میلاو نه شي چې زه یې ورځ په دې عنوان باندې بیان وکړم هغه کومې ناروا خبرې دي او جملې دي چې زموږ په منځ کې عامې ویلی کېږي او زه چې د یو څو راجمع کړم داسې او تاسو ته بیان کړم په هغه جملو کې چې عوام پرې نه پوهېږي چې دا ناروا ده هغې کې یو دا د خپله خاوره خپل اختیار ورسېدې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای ډېر خوښ و په ځایونو کې مکه خوښه وه عبدالله ابن عباس وایي امام ترمذي دا روایت راوړی دی او صحیح دی سندن وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته یې ورځ دا ووایي ما اطیبکی څومره خوندورې څومره مزېدارې څومره خوږې ای مکې واحبکی الی او زما څومره خوښې ولولا ان قومي اخرجوني منك ولولا ان قومك اخرجوني منك ما سكنت غيرك اے مکی کستا دی قوم زنه وسته دې ځمکې نه زه بل ځای کې نه اوسېدم داسې دې ځای کې وفایده د ذکر کوم دا بریلیان او دا صوفیان په موږ باندې یو اعتراض کوي هغه دا دی وایي ته چې قبر ته ورشي نو کومه دعا به وایي قبر کې کومه دعا ده ابتدا د کوم ځای نه کېږي څه دار قوم مؤمنین یا السلام علیکم یا اهل القبور سلامتیا دی په تاسو باندې اے قبرونو والو هغه وایي صبر دلته ودرېږه دلیل دی د دې چې مړي اوري دا اعتراض به ممکن دلته دا حدیث یادوه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې سره خبرې کولې اورېدې مکې ته وایي اے مکې وایي ته زما څومره خوښ یې مکې اورېدې لازم خو نه دی چې ته د یو شي سره خطاب کوې هغه به ستا خبره کله کله سړي ته ګاډی خراب شي لکه اوس ته په لار روان یو ګاډی ته خراب شي اوس هم یې ستړی کړه او خولې د به یې راماتي ده او کله یو ځای ته پرېوځي او کله به او بیا یاره سم دې ستړی کړم نو اوري دا ګاډی دا خبرې چې سم دې ستړی کړم ته چا تېرېږې
لازم نه ده چې ته به شي د خبره کې دی به اوري خو تاسو چې وي چې السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اهل القبور معنی دا شو چې مړي اوري نو د دې خدا معنی دا السلام علیکم یا اهل القبور چې سلامتیا دي په تاسو باندې اے قبرونو والو دا خو دعا ده دې کې دا خبره کوم ځای کې چې لازم به اوري لازم به اوري اول د دعا دپاره دا شرط دی چې د چا دپاره چې کې هغه به اوري ته لاس اوچت کړي زما دپاره دعا وکړي چې الله یې دې وبخي او ناس ته په پاکستان کې زه سعودي کې یا ته سعودي کې او زه پاکستان کې نو دا دعا صحیح نه ده صحیح ده داسې خبره مې ذهن ته راله او زما حتی الوسه کوشش دی چې زه هر قسمه فایده چې زما ذهن ته راځي تاسو ته بیان کړم د علم د زیاتېدو لپاره د دې روایت نه کومه خبر راووته د څه لپاره ما راووت نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه خوښه او بعض وایي د مړو د اورېدو خبره موضوع خدای ده د مړو د اورېدو کوم ځای ته لاړئ مسله دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم ځای مین دی په مکه باندې مین دی یو حدیث کې دا راځي عبدالله ابن عدي ابن الحمراء رضی الله عنه کې دې چې ډېر ملګري دي صحابي له نومه ور پرې اوري عبدالله ابن عدي نه نوم دی که نه یاد کړئ دا یو صحابي و عبدالله ابن عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أغوي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخبل اوخه باندې سورو په حزوره علاقه کې او حزوره د دې مکه کې یو ځای د هغې نوم دی په اصل کې د حزوره په عربۍ کې وړې غوندې کې ډېرکۍ ته وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې ولاړو چې هغې ته حزوره وایي او دې مکې ته وکتو وی والله انک لخیر ارض الله ته د الله په ځمکو کې خیر والا ځمکه یې واحب ارض الله الی او د الله په ځمکو کې زما ډېره خوښه خیال م دی خپله ځمکه خپل اختیار دلته څه وایي د الله په ځمکو کې ته زما ډېره خوښه والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت فالله مي دي قسمي كذا ويستشل نوي ويستشل شوي نوي نزي ديزنا نواتما كذا قريش دمكينا نوي ويستله نزي نواتن تانا هو مجبوري وجي زواتما دليل اللي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمكة باندي بانتهاء ما يندي هغه حمزه خو نه دی ام القرى څه مطلب دی د هارون مور البلد الحرام البلد الامین معمولی ښار خو نه دی الدین دا فایده م راووته چې په ځمکو کې غوره ځمکه کومه یوه ده مکه ده دې ته مې اشاره دې لپاره وکړه چې امام مالک رحمه الله دا قول دی وی د مدینې ځمکه غوره ده د مکې نه او د جمهور العلماء دا قول دی چې مکې ځمکه غوره ده د مدینې نه او راجح قولم دا دی چې د مکې ځمکه غوره ده مدینې نه هغوی یو دلیل پیش کوي منګړت روایت دی منګړت وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووتو مدینې ته روانو وی دا وی اللهم انك تعلم انهم اخرجوني من احب البلاد الي یا الله تا ته پته ده چې دې قریشو زه د هغه ښار نه وویستمه چې هغه په دې ښارونو کې زما خوښ فاسکني احب البلاد الیک نو یا الله داسې ښار ته مې بوځه چې په دې ښارونو کې ستا خوښ یا الله مدینې ته بوتو نو دلیل شو د پیغمبر په ښارونو کې کوم یو ښار خوښ دی مکه او د الله کوم خوښ مدینه نو کوم یو غوره شو مدینه ښار غوره شو خو دا روایت که صحیح وه که صحیح وه خو دا روایت څه دی ضعیف نه منګړت دی موضوع دروغ دی
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه باندې به انتها مین خو د دې مکې سره د مینې د حق ویلو نه دی منع کړی وره مکې سره د مینې د دیندارۍ نه دی منع کړی وره د دین دپاره خو هغه ځمکه قربان کړې ده که لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې د ځمکې سره محبت د شریعت په حدودو کې دننه چې دې ځمکه کې زه د الله بندګي نشم کولی زه به کومه څه بل ځای ته ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله دپاره ځمکه قربان کړې ده هغه مکه چې د هغه سمه خوښه وه د هغې نه وتی دی نو د الله سره محبت د هغه د دین سره محبت دا د ځمکې سره د محبت نه به زیات دي او بیا صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی وروسته څوک صحابه کرام هغو دا نه دی پرېښودي دا مکه پرېښودي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه په ځایونو کې ډېره خوښه وه دویم ځای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځایونو کې خوښ دی هغه مدینه خوښه ده سبحان الله عائشة رضي الله عنها وی منگا مدینه ته هجرت کو وهي وبیئه او وبیئه هغه ځمکې ته وی چې بیماریانې پکې ډېرې په دې مدینه کې بیماریانې ډېرې وي او خصوصا د ناشنا خلکو دپاره دا خو واضح ده چې کله یو سړی نوي ځمکې ته لاړ شي نو هلته څه هلته بیمارېږي د الله په اذن سره وی چې موږ مدینې ته لاړو او اکثر صحابه کرام څه شو بیماران شو خصوصا ابوبکر صدیق بلال او عامر بن فهيرة رضی الله عنه بیمار شو خو سمه تبه پرې راغله ډېر زیات بیماران شي نو ابوبکر صدیق باندې چې به تبه ډېره شو دا به وي كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله یو سړی سحر کې په خپل کور کې او د بچو په منځ کې خوشحاله چې زه کوم ځای کې کور کې بچو منځ کې والموت أدنى من شراك نعله او مرګ ورته د پیزار د تسمین هم زیات نږدې حدي کې ابوبکر اشاره څه ته کوي سختي ته مرګ ورته رعایت کړی ها بلال رضی الله عنه الله اکبر د هغه مبارک کې خدا راځي وایي چې کله به پې دا تبه ډېره زیاته شوه او ډېر به یې ګډوډ کړو که نه او بیا به پې دا تبه لږه کمه شوه داسې ساه به پکې راغی اواز به اوچت کړو په تیزه به لګیا الا لیت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل يا رمان مکه کې به چې ته شپه تېره کما وکنه او بیا به چېرته هغه چیني له ورشم کنه چې مجنه نومېږي او بیا به چې د بجون کې شامه او طفیل غر وینم او کنه نارمان به د کوم ځای کو مکې ولي نه دلته موجوده نه ده مکه خو یې خوښه ده خو موږ ته پته ده مکې تکلیف پې ډېر شو د ارمان چې دی کوي چې بیا به مکه وینم او که نه نو یعنې ماته ده چې دې بیمارۍ کې زه مرم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو دا حالات په دې مدینه کې ولي او دې مکې ته د هغوی هغه شوق وی اللهم حبب الینا المدینه یا الله دا مدینه راته خوږه کړه چې زموږ سره محبت كحبنا مکه لکه څنګه چې موږ د مکې سره محبت کړو او اشد یا الله د هغې نه هم زیات کړه اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا یا الله زمونږ دپاره د مدینې په دې پیمانه کې برکت واچوه
دا سا او مد دی تفصیل ځان لري خو دواړه پیمانه ده پیمانه د تول ده نو یا الله زمونږ په تول او پیمانه کې برکت واچو او الله پکې سم برکت بیا اچولی وګوره وصححها لنا او زمونږ دپاره یې څه که ښه که یعنې ښه که څه مطلب د مدینه بیماره ده چې بیماري پکې نه یا الله موسم ولا داسې برابر که چې بیماریانې دې څه شي ختم شي او بیا ده ووایي وانقل حماها الى الجحفه او یا الله د دې دا تبه او دا بیماریانې دا جحفې ته بوزه او جحفه دا مدینې ته نږدې ځای دی او یهود به پکې اوسېدو څوک به اوسېدو یهود نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یا الله هغه ځای ته یې بوزه او همدغه شان وشو سبحان الله چې هغه تبه او بیماریانې هغه الله بوتلی چېرته جحفه ته تر دې چې وي هلته به چا اوبه هم وڅکي که نه لکه څوک به نوی سړی ورغی اوبه به یې وڅکي الله به تبه راوسته سبحان الله ملا القاري رحمه الله علي القاري مرقات المفاتيح کې دا خبره لیکلې ده وی چې مارغه به په جحفه له پاسه تېر شو ته به وګراله هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله د بیماریانو ټولې اخواړه الله قبوله کړه نو چې بره به مارغه تېر شو نو په هغه به الله به اذن سراسري شو ته به وګراله دومره په مهینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې انس ابن مالک وی رضی الله عنه وصحیح بخاری کې دا روایت دی وی کله چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سفر نه راواپس شو او مدینې ته به نږدې شو فنظر الى جدرات المدینه دې کورونه هغه دیوالونه به ښکاره شو لرې نه او وضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها ويجي دغه سورلی به سمه تیزه کړه په سورلی چې به ناست که نه سمه به یې وخوځوله او تیزه به یې کړه وایي زر کو چې وځو مدینې ته دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې مینو په دې کې دا دلیل هم دی چې انسان کم ځای چې اوسېږي کم ځای چې وخت تېروي نو هغې ته شوق او حنین چې هغه ځای ته ورسېدی سبحان الله ګوره سړی کله نه کله په سفر لاړ شي که نه او ته به په یو داسې هوټل کې اوسېږي چې هغه به 5 سټار نه چې ښه څو سټاره به او د دنیا هر قسمه نعمت به ته بیا هم ستړی او چې خپل کور ته راشي جونګړې ته هغه زړې تولایي ته او ډډه پکې کېږي ته به څه شي دمه به شي دا د انسانانو طبیعت دی چې کوم ځای کې اوسېږي او کوم ځای کې وخت تېر کړي نو د هغه ځای سره بیا څه مینه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځایونو کې جبل احد ډېر خوښ و جبل احد پېژنئ دلته خو ملګري ټولو به لیدلی مدینې ته چې اکثر مسلمانان لاړ شي نو جبل احد زیارت له ورځي هلته مقبره ده د شهیدانو هلته ورځي دا جبل ویني احد جبل الرما چې هغې ته مخامخ ته هغه ویني خو ګوره پوره د تاریخ نه دي خبر دا درته وګورم او ځکه که چېرته ځان صحیح خبرول غواړې که نه نو د یو تکړه عالم ملګري په ملګرتیا کې لاړ شي چې هلته یو ځای وښیي او یا هلته چې د حکومت د طرف نه کوم علما مقرري د هغوی نه تپوس کوي د حرم نه چې راوځي بعض عرب بار ولاړي زیاره چغې وایي او دا زموږ دا خلک ور وښیي هغوی تجارت کوي دغه 300 ځایونو کې راته وکړي او چې هغوی ورته سوی دوی مني ځکه یو ملګري قصه کوله
وی په حرم کې یو ځای باندې تېرېدمه او یو کس مې ولید وی کور یو کړکۍ ته ولاړ او جاړي او سم وي د اوښکې روانې انډین وي او سم اوښکې روانې دي او دا لاسونه یې اوچت کړي او دا دعاګانې او دا وایي چې دې سړي ته څه سخته راغلې ده څه مسله راغلې ده زه ورته ودرېدم دا ملګری م اردو والی پنجابی و وایي چې خیر موږ ستا سره خدمت وکړو څه مسله وایي چې نه نه هېڅوک نشته نو چې هېڅوک نشته دا ځای کې ته ولاړې دعاګانې غواړې روډ په منځ کې دا خو لاره ده خلک تېرېږي دلته څه چل دی وایي دغه کړکۍ دي وایي زوړ کور مکه کې په دې بعضو علاقو کې ډېرې زړې آبادیانې دي تاسو به لیدلي خصوصا دې غرونو کې چې لږ دننه ورشي نو هغه هم دقه آبادیانې وو هغه زړې زړې پخوانۍ پای کې اوس ښه غونته کې کړکۍ لګېدلې وو هغې هغه لرګي هم دوه درې ځایونو کې مات وکړي چې د شړ کور ما ته وایي دا کړکۍ نه وایي چې وایي دا هغه کړکۍ ده چې د دې ځای نه به هغه زنانه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کچره ور اچوله دا تاریخ ما ورته دا تاریخ تا د کوم ځای را پیدا کړی دا تاریخ تا د کوم ځای را پیدا کړی دا د هغه وخت کړکۍ ده سره پاسه 1400 کال وشو دا څه کافره کړکۍ ده چې اوس هم شته وایي ځانه ساده مه جوړ وایي دا دلته یو عربي راته ووایي وایي دا راته یو عربي ووایي چې دا کړکۍ ویلې وایي چې نه دې څه چلوي چې دا هغه کړکۍ ده هغه زنانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کچرې راچولې او دی ورته ولاړلې دعاګانې او جړاګانې حرم کې مونځ نشتي خو کړکۍ سره جړاګانې نو مزه څه کوي چې پوهه کس سره دې ځایونو ته لاړ شي نو تا ته به ځای وښیي که چېرته الله ماله توفیق راکړو که نه نو دغه میدان ته که زه ورغلم او الله ژوند راکړو نو یو ویډیو کې یو پیغام کې یو ملګرو ته وښایو چې تا ته بلکل هغه ځای وښیي چې لښکر د مسلمانانو د دې طرف راغلی لښکر د کافرانو د دې طرف راغلی دلته د هغوی پړاو دلته د هغوی پړاو په دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کنده کې خپه ښویدلی و زخمي شوی و په دې ځای کې دا شوي په دې ځای کې دا شوي د دې ځای نه خالد بن الولید راغلی چې ته بلکل په هغه واقعه باندې پوره څه شي پوه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې په جبل احد باندې څه مینو حدیث کې راځي انس بن مالک وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته تللی ما به خدمت کوم وایي کله چې د خیبر نه واپس را روان او احد راښکاره شو احد خو غټ غر دی لرې نه ښکاره کېږي ما ته وایي جانسه هذا جبل يحبنا ونحبه دا غیر موږ سره محبت کوي موږ سره هم کوو بعض علما ویلي دي وایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجازن دا خبره کړې ده غر وایي څنګه محبت کوي غر څنګه محبت کوي نو دا مجاز دی لکه الله چې سورة یوسف کوي واسأل القریه هغه رونو پلار ته څه وایي تپوس وکړه د څه نه د کلي نه نو معنی څه شوه کلیوالو نه وایي دا مجاز دی او ځکه مجنون پیژنې او ټول پیژنې مجنون چې د صحابي نوم وایي دا پیژنې نو بیا یو هر یو ګوري هر یاد مجنون پیژنې په چا مینو لیلا او دا قصې چې پاکستان کې کوم بدرس کې کېږي هم په ملکونو کې او دا صحیح حقیقي قصه ده دې کې شک نشته د پرشته دا مجنون په لیلا مین او دې موږ سره یو تاریخي کتاب پروت دی پای کې ښه مسند واقعې پکې شته او اکثر چې را بیانېږي داسې دي دا دروغ دي نو دا مجنون به د لیلا د کلي د توراتو ډېر هلته خو د دوی د خاندانونو مسله وه مشهوره دا د ویدی چې ګډې ویزې به ساتل او غریب سره دا هم کمزورې خبره دا هم غټ خاندانو دا هم غټ خاندانو خو د یو بل سره یې نه لګېده ویده ویزې ګډې ساتلې او لیلا تېره شوه نو د په نظر پرېوته دی په مین شو دا مشهوره
نو دیو بیا دی کلی ته تو اسی پر دیوال به لاسونه والو بیا به تو انتهایی پې مینو خبره برانه اوږدې شي او دا قصه په تاسو هم بیا مزېداره لګي پلار حج له بولو چې دی توبه وباسي ښه وی دلته توبه وباسه دلته ظالم وي ته په کومه مینه کې پروت رښتې خو هغوی نه کولې ځکه چې دې قومونه یو بل سره نه لګېده هغه په هغه ځای کې لفظ چت کو یا الله که لیلا دې راکړه که نه داسې بندګي به دې وکړم چې هېچا به نه یې کړي نو دی به په دې کلي کې ګرځېدو دیوالونو باندې به یې لاس وو چا ورته یې مجنونه یې په دې دیوالونو ډېر مینې اخره کې وایي دیوالونو ته واوړېدې هغه ورته یو شعر وي دا ډېر تکړه شاعر و ډېر تکړه شاعر وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار دیوالونو سره زما سره محبت دی خو دې دیوالونو کې څوک اوسېږي د هغې د لاسه ما سره محبت دی अब دیوال سے سکو خو دې دیوالونو کې دننه څوک چې اوسېږي سره محبت دی نو بعض وایي دا مجازن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې وحود زموږ سره مینه کوي خو صحیح خبره دا ده والله اعلم او دا یعنی راجحه ده چې نه وحود موږ سره حقیقي مینه کوي ولې الله داسې نشي کولی چې یو جماعت کې دا طاقت واچوي کولی شي دلیل والا وان منها لما يهبط من خشيه الله الله وي په دې کاڼو کې بعض کاڼي د الله د یرې نه راولیږي چا د یرې نه نو کاڼي یېرېږي د الله نه چې یېرېږي نو محبت نشي کولی شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا موږ څو ځایونو کې دا حدیث ذکر کړی وایي زه په مکه کې وایي یو کاڼی پېژنم یو کاڼی کان یسلم علیه په ما به سلام اچو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه غوښه راواغسته د ګډ هغه او پای کې زهر او خولې ته نږدې کړه څه چلو شو هغه غوښې ورته وویل وایي ما مه خوره په ما کې زهر دی نو الله دا طاقت اچولی شي په هر څه قادر دی وان من شیء الا یسبح بحمده هر شی د الله تسبیح وي په هر شي کې د جمادات هم رالو نو احد موږ سره محبت کوي او موږ د احد سره محبت کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احد غر باندې ډېر زیات مینو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به دې ځینې شروع کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وختونو کې کوم وخت ډېر خوښ او بیا په لباس کې او بیا په اعمالو کې او داسې به ځو انشاءالله ډېر خوندوره موضوع بیا کوم شی بدي شو دا یې اوږده او پلنه موضوع ده که الله چاته ژوند راکړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين